رڼا خپرېږي ستا له پاڼو تر اسمانه مبارکه قرآن مبارکه قرآن په تا ښایسته یو صدقه دې شو له تانه مبارکه قرآن مبارکه قرآن. مجلس امروزی جشن نزول قرآن عظیم الشأن در مناسبت با ایام و روزهای اخیر رمضان المبارک و الخصوص مناسب در روزها و شبهای قدر امروز از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید. قرآن عظیم الشأن کتاب توحید و رهنمای بشر. این برنامه ها و این مجلس ها یک نمونه خرد و کوچکی هست که در این موضوع و در این رابطه برگزار میشه. دغه پرتمین محفل موږ تاسو ته په دغه مبارک شپو ورځو کې بیا په دې وروستۍ عشره کې د رمضان مبارک دا به انشاءالله تعالی د موږ تاسو لپاره د سعادت ځای چې ګډون کوو پکې. دغه رمضان مبارک چې الله تعالی په موږ تاسو باندې لوروي په هغه کې بیا هغه لورینې چې دي چې د رمضان مبارک په جلال په باندې پیدا کړل. یو په هغه کې د عظیم الشان قرآن نزول ده او بل په دې کې د شب قدر هغه شپه داسې هغه که موږ تاسو د هغې مستحق وګرځو نو لا اتیا کلونه به ډېر اجرونه او ثوابونه الله تعالی موږ تاسو ته راکړي. دا ډېرې ځینې اقوام ورته بلند شو مبارکه قرآن. ځینې اقوام ورته بلند شو مبارکه قرآن. ځینې پتا سولو ذلیل او بې نشانه مبارکه قرآن مبارکه قرآن. رڼا خپرېږي ستا له پاڼو تر اسمانه مبارکه قرآن مبارکه قرآن. دین او دنیا په تا سمیږي مبارکه قرآن. دین او دنیا په تا سمیږي مبارکه قرآن. چې ته یې هېر کړې دا غوښونه دورانه مبارکه قرآن مبارکه قرآن. رڼا خپرېږي ستا له پاڼو تر اسمانه مبارکه قرآن مبارکه قرآن. نن
محبوب پیغمبر نشتا مبارک قرآن ننگا محبوب پیغمبر نشتا مبارک قرآن ترا تپاتنا خوش جانان مبارک قرآن مبارک قرآن رنا خریج سالا پانو ترسمان مبارک قرآن مبارک قرآن دا حبیب فضل ترسیج مبارک قرآن دا حبیب فضل ترسیج مبارک قرآن چستا پلار میں اور خصت سلا جلال مبارک قرآن رنا فریش سال پانو ترسنان مبارک قرآن مبارک قرآن پوتا شایستا یو